یوه لحظه صبر وکړه ملګريه. آیا غواړې چې د انګلیسي په صحیح شکل زده کړې؟ لکه څنګه چې تاسو ټولو ته معلومه ده، موږ له ټولو سره وعده کړې وه چې د انګلیسي زده کړه به له صفر پیل کوو، او خوشبختانه موږ په تیر ویډیو په تیر درس کې لومړي درس کې موږ د انګلیسي الفابټس مکمل تشریح کړل سره د پښتو معنا. تاسو کولی شئ زموږ په یوټیوب چینل چې شریفي انګلیش اکیډمي دی هلته لاړ شئ، هلته وګورئ، او که غواړئ په ټیک ټاک اکاونټ باندې هم کولی شئ شریفي انګلیش اکیډمي سرچ کړئ او هلته زموږ ویډیو وګورئ. راځئ نن زموږ دوهم درس دی چې په دې درس کې به موږ تاسو ته د انګلیسي هغه توري ترجمه او معنا کوو چې په کوم وخت کې دا څنګه کاف تلفظ کیږي، لکه د سی په شکل، کله سین تلفظ کیږي، همدغه شان دې ته ورته څو نور توري مو راخیستي دي. خو خوشحالیږم که چیرې زموږ د ټیک ټاک اکاونټ په ادرس نه راغلی نو هغه در سره فالو کړه، او یوه خبر له یاد مه باسئ چې حتما زموږ ویډیو له ملګرو سره شریکه کړئ. یو څو انګلیسي توري راخیستي دي سیده. لومړی موږ تاسو سی توری لرو. په انګلیسي کې د سی توری د دوه تورو معنا ورکولی سي. سیده د سی معنا هم البته ورکولی سي، خو د سین معنا هم ورکوي او د کاف په معنا سره هم راځي. اوس کله به موږ تاسو دا سین تلفظ کوو او کله به دا موږ تاسو کاف تلفظ کوو. صحیح شو؟ یو سارټ سی ده او یو هارټ سی ورته وایي. ګورئ دوستانو په یاد ولرئ کله هم چې د سی توري نه وروسته موږ تاسو ولرو یا د ای توری یا آی توری او یا هم وای ولرو. یعنی مطلب کله هم چې سی توری ولیکل سي، که د کلمې په سر کې وي، منځ کې وي او معمولا که په اخر کې وي، خو چې د دې سی توری نه دې طرف ته صحیح شو یا ای راسي یا آی راسي یا وای راسي، نو دا به موږ تاسو همیشه دپاره سین تلفظ کوو. چه به تلفظ کوو؟ سین تلفظ کوو. مثلا یو مثال موږ تاسو لرو چې هغه ده سنټر. ګورئ سنټر ویلی سي مرکز ته. وګورئ دا د سی توری ده، اوس د دې سی توري نه دې طرف ته ای راغلی ده، نو چې کله هم یا ای راسي دې ځای کې یا آی راسي یا وای راسي، دا موږ تاسو سین یا هم سی تلفظ کوو. د یو بل مثال په شکل باندې موږ تاسو لرو مثلا لرو سی ټي. صحیح شو؟ ښه په دقت. نو دلته هم سی ټي ولیکل سو. د سی توري نه دې طرف توری وګورئ، دا توری نو آی ده. همدغه شانته په دې قانون کې څه کیږي، نو دا به هم موږ تاسو سین تلفظ کوو، ویل کیږي سیټي معنا ښار. همدا شانته که دریم ته موږ تاسو وګورو، کولی سو موږ تاسو ووایو چې په وای سره راسي، مثلا سی وای سی ال ای. په بل طرف یې هم که ګورئ سایکل معنا چرخش، گردان. صحیح شو؟ همدغه ځای کې وګورئ د دې سی توري نه دې طرف توری وای ده، نو چې کله هم وای راځي موږ تاسو به دا سین تلفظ کوو. صحیح شو؟ سایکل. نو په دې الفابټس کې موږ دا قانون زده کوو چې کله هم سی نه وروسته یا ای یا آی یا وای راځي، یو د دو څخه راځي، موږ تاسو به دا سی یا سین تلفظ کوو. غیر دغه به موږ تاسو دا کاف تلفظ کوو، چې د کاف لپاره موږ تاسو ډېر کلمات لرو. مثلا یو دا لرو مثلا. صحیح شو؟ وګورئ اکشن یا اکشن. نو وګورئ دلته له سی نه دې طرف ته ټي راغلی چې موږ تاسو سی نه تلفظ کوو، دا کاف تلفظ کوو. اکشن سو یا لکه کلایمټ سو یا هم کلیم سو، په سلهاوو داسې نور کلمات شته دي. وګورئ د سی توری مو په صحیح شکل زده شو. انشاءالله چې راځو د بل جي توری. صحیح ده؟ دا به زه لږ څه پاک کړم. نو د سی توري لپاره همدا قانون صحیح و. یعنی چې کله هم سی توری ولیکل سي او له دې نه وروسته ورته یا ای یا آی یا وای راشي، دا به موږ تاسو سین تلفظ کوو. لومړی قاعده. صحیح شو؟ دوهمه قاعده موږ تاسو ته څه وایي؟ دویمه قاعده کې موږ تاسو لرو جي توری. د جي توری هغه وخت موږ تاسو جیم تلفظ کوو معمولا چې کله هم له جي نه دې طرف ته ش راسي، وای راسي. یو قانون همدا ده چې کله هم د جي توري نه وروسته وای راشي موږ تاسو دا جیم تلفظ کوو. د مثال په شکل موږ تاسو لرو دلته یو مثال. ګورئ یو مثال لرو. دا څه شی سو؟ انرژي کې وګورئ دلته د جي نه
دې طرف ته دا وای ده، نو دا به همیشه موږ تاسو جیم تلفظ کوو. انرژي صحیح شو، انرژي. او یا هم زه لیکمه بیولوژي. وګورئ بیولوژي دلته هم د جي توري نه دې طرف وای راغلی. نو خلاصه داسې کېدلی شي چې معمولا د جي توری موږ هغه وخت جیم تلفظ کوو چې کله د جي نه دې طرف ته وای راشي. صحیح شو، که په منځ وي، اخر وي، وسط وي، نو دا به موږ تاسو جیم تلفظ کوو. خو یو قاعده بله هم دلته شتون لري چې که چیرې بعضې وخت د جي نه دې طرف ته وای هم راځي، ګاف تلفظ کېږي. یعنې دا یو معمولي قاعده موږ تشریح کړله. نور چې کله هم تاسو ریډینګ وکړئ، لوستل وکړئ، لیکل وکړئ، بیا تاسو پوهېږئ چې جي کله ګاف کله جیم تلفظ کېږي. داسې خاص قاعده بیا دې ته شتون نه لري. صحیح شو. بل به موږ تاسو د دې په اړه باندې هم زده کړه کوو، د دې په اړه هم انشاءالله زده کړه کوو چې کیو توری ده، کیو دا کله کاف کله قاف تلفظ کېږي. ګورئ دوستانو، موږ تاسو همیشه هر هغه کلمې چې په انګلیش کې دي لکه پینټ، بوک، پنسل، رولر، یعنې دا ابتدا کومه هغه کلمات چې په انګلیش کې موجود دي او په هغو کلماتو کې کیو راځي، نو دا به کاف تلفظ کوئ. صحیح سو. د مثال په شکل موږ تاسو لرو کیو یو ډبل ای ان، کوین، کوین. وګورئ دلته به دا کاف تلفظ کوو، کوین. صحیح شو. یعنې د انګلیسي په کلماتو کې به کیو کاف معنا ورکوي. اما که چیرې د پښتو داسې نومونه موږ تاسو لرو چې کاف پکې راځي، نو هغه ته به کې کاروئ. خو که چیرې قاف راځي، دلته هدف زموږ قاف ده. که چیرې قاف راځي لکه موږ تاسو مثلا لیکو قاري. صحیح شو، قاري لیکو، نو دا قاف تلفظ کېږي. یعنې په پښتو کې که کوم نوم کې قاف راځي، هر هغه نوم چې وي تاسو به کیو توری لیکئ. د هیله چې پرې پوه سوي یاست. بل به راځو موږ تاسو د ټي توري ته. ګورئ دوستانو، ټي په انګلیش کې همدغه یوه معنا لري چې د ټې معنا ورکوي. لکه مثلا لیکو که نه terrify، همداشانته train، travel، travel، trust، دا ټول ټي 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 ویل کېږي. خو ډېری زده کوونکي دي چې په دې نه پوهېږي. مثلا که چیرې مثلا یو نوم راځي ټې پکې لیکل کېږي، ټې ټې، لکه مثلا موږ تاسو لیکو که نه توریالی لیکو، نو بیا به موږ تاسو همدغه ټي کاروو. که چیرې ټې هم راځي، صحیح سو، که چیرې داسې پښتو نوم وي چې په هغه کې تاسو ټې لیکئ، نو بیا به هم همدا ټې لیکئ. که چیرې یو داسې نوم وي چې توی پکې راځي، صحیح سو، لکه مثلا موږ تاسو لیکو طولاني، که نه مثلا یو نوم د پښتو کې موږ تاسو یو داسې لیکو، یا هم تراوت لیکو، نو چې په کوم کې توی هم راځي تاسو به ټي کاروئ. مطلب د ټي توری یو داسې توری ده چې په پښتو کې د ټې، ټې، توی د دې ټولو معنا ورکولی شي. صحیح شو. یو ته راځو. ګورئ دوستانو، یو دا بل انګلیسي توری ده چې دا په خپله هم د یو او هم د الف معنا ورکولی شي. یعنې کېږي دا په یو شکل هم خپله وویلی شي او هم کولی شي د الف په شکل وویلی شي. د مثال په شکل موږ دلته لرو یو ان آی ټي وا. دلته یو خپله د یو آواز ورکوي، یونایټي، یونایټي. صحیح شو، یونایټي. او یا هم لرو مثلا موږ تاسو لرو یونیورسټي. وګورئ یونیورسټي، دلته هم یونیورسټي معنا پوهنتون. اما کېږي دا موږ تاسو د الف په شکل باندې هم وکارو. لکه زه دلته لیکم که نه یو ام بی آر ای ډبل ال ای، امبریلا. دلته یو د الف په شکل وکارول شو، امبریلا. صحیح شو. نو دوستانو دا په یاد ولرئ چې یو توری هم د یو په شکل او هم د الف په معنا سره راتلی شي. صحیح شو. بل موږ تاسو لرو زید. دې ته ډېری کسان او یا هم امریکل کې ورته دې ته زی هم وایي، زی. صحیح شو. خو زید هم ویلی شو. په انګلیش کې زید هماغه یو معنا ورکوي چې د زی په شکل، لکه مثلا موږ تاسو لیکو که نه زون، زبرا، همداشانته ډېر نور دي چې د زی په معنا سره دي. خو چې کله هم پښتو ته راشو، په پښتو کې که تاسو یو نوم وینئ چې په زی راغلی ده، نو تاسو به زید کاروئ. که یو داسې نوم وینئ چې په زال راغلی ده، هم زید وکاروئ. که یو داسې نوم وینئ چې په زوی راغلی، هم زید وکاروئ. او که ګورئ چې په بات راغلی، نو هم تاسو کولی شئ د زید څخه کار واخلئ او په انګلیش کې هماغه یوه معنا لري. که دوستانو دا یو ډېر اساسي رول لري د انګلیسي په زده کړه کې.
د ټولو مې غوښتنه ده له ټولو دوستانو چې همدا ویډیو له ملګرو سره شریکه کړي او ورسره زموږ یوټیوب چینل در سره وګوري، سبسکرایب کړئ او زموږ هره ویډیو در سره خوښه کړئ. تر سبا بل درس چې زه بیا تاسو سره حاضرېږم، ټول په لوی مهربانه خدای سپارم.